معنی دا شو ګوره داسې چې الله اوري ولا ییني هغه څه به نه کې او هغه څه به نه وې چې الله یې نه خوښوي د الله نافرماني ده. ولې لکه ولې ته د دې ګناهونو نه ځان لرې ساتې؟ ویل ته زموږ د رب یو نوم السمیع دی، البصیر دی، هغه اوري، هغه ویني. یو سړی دی د رزق په مسله کې په الله باندې مکمل اعتماد دی، مضبوط یقین دی چې الله ماله رزق راکوي او زما نصیب دی، زه به اسباب لټوم نو رزق به راکوي الله. ولې دا ته فایده ده د کوم ځای اخیستې ده؟ وایي زموږ د رب یو نوم دی الرازق او بل نوم یې دی الرزاق، او معنی د هغې دا د رزق ورکوونکی. یا المقیت، د الله یو نوم څه دی؟ المقیت، او المقیت معنی دا ده مخلوق ته رزق رسوونکی. نو زما رب رزق رسوي مخلوق ته که نه. اوس دا د دې نوم هغه هسې داسې مثالونه ذکر کوم، د دې نوم هغه معنی چې ده ستا په ژوند باندې څه کوي؟ ستا په ژوند باندې اثر کوي، ستا په ژوند باندې اثر کوي. اوس سړی د الله نه سم امیدونه ساتي چې الله به ما وبخي او الله به ما رحم وکړي. لکه ولې؟ وایي زما د رب نوم دی الرحمن الرحیم العفو الغفور الغفار الرؤوف الحليم التواب الستير الكريم الأكرم. او په ټولو کې دنه دا معنی پرتې دي. نو دا معنی چې کله ته واورې د خپل رب دا نومونه یاد کړي او بیا په دې معنی ځان پوه کړي نو د الله نه به دې امید پیدا شي. نو مطلب د دې نومونو شمارل صرف نه دي، اول کار به څه وکړي؟ یاد به کړي، بیا ځان به پې پوهه کړي، او دریم کار به دا وکړي په دې سره به بیا دعاګانې غواړي. لکه اوس یو سړی دا وایي چې یا الله زما په ګناهونو باندې پرده راواچوه، نو د الله یو نوم څه دی؟ الستیر دی که نه؟ او ستیر څه معنی ده؟ پرده اچوونکی. نو کله چې ته د الله نه دعاګانې غواړې، خو دا کار ته هله کولی شي چې دا نومونه ته یاد یې ګورې. او ګوره موږ کې به څومره داسې ملګري یي چې د دې نعمت نه محرومه دي. اوس ته سوال که د الله نه دعا غواړې، یا الله په ما پرده راواچوه، نو د الله یو نوم دی الستیر، پرده اچوونکی. او ته داسې ووایې اے ستیر ذاته، یا ستیر په ما باندې پرده راواچوه. نو ګوره هغه نوم سره دې د الله نه څه وکړو؟ سوال دې وکړو. یا الله سوچت کې یا کریم اکرمنی، اے عزتمن ذاته ماله مې عزت راکه. یا رحیم ارحمنی، اے مهربانه په ما څه وکړه؟ په ما مهرباني وکړه. اے الغفور ذاته زما ګناهونه وبخه، اے غفار ذاته زما ګناهونه وبخه، اے رؤوف ذاته په ما باندې شفقت وکړه، اے تواب ذاته زما توبه قبوله کړه. او په دې طریقې سره به روانې څومره خون به کوي د دعاګانې، دا دعاګانې به څومره خون کوي. بیا د الله سبحانه وتعالی نومونه راوړي دي، او تقریبا 100 نومونه د الله ټول راوړي دي، مکملې 100 نومونه د الله ذکر کړي دي. دا نومونه به موږ یو پیر اسې ووایو، تاسو ته ګورئ چې په ویلو کې راته اسانتیا وي. او بیا درته وایم که څوک ترجمه، وضاحت، تفسیر دا غواړي نو زموږ هغه درسونو ته دې هغې ته دې رجوع وکړي. الله الرحمن الرحيم العفو الغفور الغفار الرؤوف الحليم التواب الستير الغني الكريم الأكرم الوهاب الجواد الودود المعطي الواسع المحسن الرازق الرزاق اللطيف الخبير الفتاح العليم البر الحكيم الحكم الشاكر
الشكور الجميل المجيد الولي الحميد المولى النصير السميع البصير الشهيد الرقيب الرفيق القريب المجيب المقيت الحسيب المؤمن المنان الطيب الشافي الحفيظ الوكيل الخلاق الخالق البارئ المصور الرب العظيم القاهر القهار المهيمن العزيز الجبار المتكبر الكبير الحيي الحي القيوم الوارث الديان الملك المالك المليك السبوح القدوس السبوح القدوس السلام الحق المبين القوي المتين القادر القدير المقتدر العلي الأعلى المتعال المقدم المؤخر المسعر القابض الباسط الأول الآخر الظاهر الباطن الوتر السيد الصمد الواحد الأحد الإله. دا ټول مکمل سل نمونه ذکر کړي د الله سبحانه وتعالى، او دا ټول نمونه دا مسند نمونه دي. الحمدلله دا ثابت نمونه دي، یا قرآن نه ثابت دي او یا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حدیثونه ثابت دي. نو کوشش کوئ چې دا نمونه یاد کړئ. منګه کم سلسله چې تیره شوه ما ذکر کړه چې ما ذکر کړه هغه چې پای کې موږ د الله د نومونو وضاحت کړی، په هغه درسونو کې ملګرو به موږ سره د نومونه یادول. نو ډېرو ملګرو پکې د الله سبحانه وتعالی سل نومونه یاد کړي وو. نو دا نومونه یادوئ. زه چې په هفته کې دې دوه درې نومونه یادوي که نه په هفته کې، نو ورو ورو به یې مکمل کړي. دا نومونه یاد کړي، په معنو یې ځان پوه کړي، او په دې سره دعاګانې د الله نه غواړئ. بعض کسان راشي جی موږ ته وظیفه وښایه او موږ ته ده وښایه او دغه وښایه. نن سبا دا بدعي وظیفې ډېرې مشهورې شوي چې قرآن او حدیث کې ثابت نه دي او څه ثبوت نه لري. دا اوس کلي وظیفه ده. کم سړی چې دا نومونه یاد کړي، د دې په معنو ځان پوه کړي، او په دې سره دعاګانې غواړي، الله به له هر غم ختم کړي، هر مصیبت به الله ختم کړي، دنیا او آخرت به الله د خوشحالو نه ډک کړي. او حدیث کې سری دخل الجنه، او جنت ته به هم ننوځي. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په دې باندې، او الله دې موږ له توفیق راکړي د دې د یادولو. موږ ضرورت هغه عقیدې ته دی، توحید ته سخت ضرورت دی. زموږ د معاشرې، زموږ د ملک، زموږ د قوم هغه عقیدې ته ضرورت لري. عقیده بنیاد دی. زه بار بار دې ملګرو ته یم، او ما په درسونو کې دا خبره واضحه کړې ده چې عقیده بنیاد دی. چې عقیده نشته بیا بل نورې څه هم نشته. یو سړي عقیده نه دی زده کړې او قرآن تفسیر وایي، یو سړي عقیده نه دی زده کړې او هغه حدیثونه وایي، عقیده نه دی زده کړې او سیرت بیانوي او سیرت یې زده کوي. بنیاد وایي راشئ زده کول، اول عقیده برابر کا، اول منهج برابر کا. ستا تګلاره کومه یو ده، ته به کوم لار روان یې، ته د چا بندګي کوې، ولې د هغه بندګي کوې، د چا په طریقه یې کوې. دا بنیادي مسایل دي، دې زده کول پکار دي. نو ځکه ما دا کتاب غوره کړو د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. دا ډېر مختصر کتاب دی، ډېر مختصر کتاب. او زه به یو څو وجې ذکر کړم چې ولې موږ دا کتاب غوره کړو. دې کتاب کې کوم خصوصیات دي، الاصول الثلاثه یا ثلاثه الاصول، ولې دا کتاب ما غوره کړو. اولنۍ وجه دا ده چې دا کتاب مختصر دی. دا کتاب دا مختصر دی، او مختصر خبرې د انسان په ذهن کې ډېرې ښه کیني. مختصر خبرې د انسان په ذهن کې ډېرې ښه کیني. اوږدې مسلې، اوږدې خبرې، اوږد کتاب، غټ کتاب، په دې باندې انسان لږ ذهن کې دا خبرې نه کیني. او ځکه دا یو بنیادي خبره یاده ساتي د ټولو دپاره اهمه مسله ده، خصوصا هغه ملګري چې هغوی علم یې زده کول غواړي.
دا غواړي چې موږ علم زده کړو، دا غواړي چې موږ دین زده کړو، هغو ته موږ دا وایو چې تاسو به مختصر متون شروع کوئ، اول مختصر کتابونه، او ورو ورو به برځي، ورو ورو به برځي. دې ته علما وایي منهجیت التدرج، یعنی ته به تدریجا برځي، ورو ورو به برځي، एकदम انسان بره نشي خته. او دا د سلف صالحینو زموږ د دین د مشرانو هم دا طریقه وه. ځکه یونس ابن یزید رحمه الله به دا خبره کوله، وی ما ته امام ابن شهاب دا خبره کړې وه چې یا یونس لا تکابر العلم، وی ای یونسه دا علم چې اخلي ورو ورو یې اخله، په طریقه یې اخله، په تدرج سره یې اخله. ځکه ورته خذه مع الایام واللیالي، په یو پیر څوک علم نشي زده کولی، بلکې دې کې به شپې ورځې تیرې، ورو 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 ته به علم یې زده کړې. په یو ځای څوک علم نشي اخیستی. او دا به ورته وي دغه شان ډېر ښایسته نصیحت یې ورته کړی دی، وایي فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة. څوک چې علم په یو ځای زده کول غواړي نو په یو ځای ته ټول هېر شي. چې په یو ځای زده کوې، ته چې په یو شپه کې عالم شم او په یو میاشت کې عالم شم او دا غرډ کتابونه مې وویلی، نو په یو ځای به نه دا هر څه هېر شي. خو دی ورته ووایي ولکن الشیء بعد الشیء مع الليالي والایام. لږ لږ به یې زده کوې، لږ لږ به یې زده کوې، ورځې او شپې به تېرېږي، ورځې او شپې به تېرېږي، دغه شان به ستا په دې ذهن کې علم کښېني. چې کله مختصر کتاب نه شروع وکړي نو تا هغه بنیادي مسله هغه ستا ذهن کې کښېناسته، اوس په دې له پاسه به نورې مسلې جوړېږي، په دې له پاسه به نورې مسلې جوړېږي، نو هغه علم ستا پوخ شو. چې د علم دې پوخ شو بیا به دنه یېرېږي زر نه. اوس یو سړی ابتدایي طالب علم دی او د دین په لاره کې او د علم په لاره کې اول پر قدم کېښودو چې زه علم زده کوم او دین زده کوم، او شروع یې د دغه نه وکړه، د امام بخاري رحمه الله د کتاب نه، امام مسلم رحمه الله کتاب، او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله کتابونه یې راغستي دي، او مغني او مجموع او دا غټ کتابونه یې راغستي. څه کوي زه علم کوم، نو دې څه وخته پورې وچلېږي، ډېرې مسلې دې په یو ځای وګوري، خو هغه ډېرې مسلې تې بیا په یو ځای هېرې شي، هغه ډېرې مسلې تې بیا په یو ځای هېرې شي. ځکه امام بخاري رحمه الله دا خبره کوله، ویقال الرباني، رباني چاته ویلی کېږي؟ عالم رباني چاته ویلی کېږي؟ الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هغه عالم رباني عالم دی او پوه عالم دی او هوښیار عالم دی چې د خلکو تربیت په دې طریقه کوي چې اول ورته وړې مسلې ښیي، مختصر مسلې ورته ښیي، وروسته ورته بیا غټې مسلې ښیي، نو عوام پوه شي، طالبان د دین پوه شي، او مسله د هغوی په ذهن کې کښېني. دا کومه رساله چې د 3 اصول بنیادي دا شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله دې دپاره لیکلي دي چې عام مسلمانان په دې باندې پوه شي، نو ځکه یې مختصر لیکلي ده. او دا د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله د کتابونو یو خاصیت دی، دغه چې څومره کتابونه دي وګوره، دغه اکثر کتابونه مختصري، او موږ دغه سیرت دلته نه بیانو. وجه دا چې دغه سیرت ما په ډېرو ځایونو کې بیان کړی دی. کتاب التوحید شرحه چې موږ کوله هغه موږ ختمه کړې ده الله په توفیق سره. نو په هغه ځای کې ما د شیخ رحمه الله سیرت ته اشاره کړې وه، دغه شان کشف الشبهات او القواعد الاربعه، دا کتابونه چې ما شرحه کول الله په توفیق سره، نو هلته ما د هغه سیرت ته اشاره کړې وه چې بیا هغې ته ضرورت نشته. که څوک تفصیلي سیرت د هغه اورېده غواړي نو هغه درسونو ته او هغه شروحاتو ته دې رجوع کړي. دویمه وجه دا کتاب موږ ولې غوره کړو؟ دویمه وجه دا ده چې په دې کې هغه 3 مسلې بنیادي بیان شوي دي چې د هغې په باره کې به د قبر د هغې په باره کې به په قبر کې تپوس کېږي. الاصول الثلاثه وي 3 اهم اصول دي کنه، همدغه 3 مسلې دي چې په قبر کې به تپوس کېږي. نو چې قبر کې د کومو خبرو په باره کې تپوس کېږي د هغې دپاره تیاری پکار دی. هغه کومې خبرې دي هغه موږ ټولو ته معلومې دي، لکه حدیث د براء بن عازب رضی الله عنه، هغه اوږد حدیث دی. امام ابو داود، امام نسائی، امام ابن ماجه، امام احمد دې ټولو هغه حدیث راوړی او تاسو ته به یاد ومي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي چې کله مړی په قبر کې کېښودی شي فیأتیه ملکان، نو په هغه پسې 2 ملایک راشي، منکر او نکیر، فیقولان له من ربک، یو تپوس دې دا وکړي چې ستا رب څوک دی، دویم تپوس دې دا کوي ما دینک، دریم تپوس دې دا کوي
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم د دې سړي په باره کې سوی کوم چې الله تاسو ته درلېږلی و. دا درې بنیادي مسایل دي: اسلام، دین، پیغمبر او رب دې څوک دی. دې کتاب کې مدقه درې مسلې بیان شوي دي. دا ډېر اهم کتاب دی. د قبر له غبار سړی ځي، زموږ په ایمان د مرګ به په موږ باندې راځي او قبر له به ځو او دا درې تپوسونه زموږ نه کېږي. د الله په باره کې تپوس دی، د پیغمبر په باره کې تپوس دی او د دین په باره کې تپوس دی. او همدقه درې مسلې به موږ په دې کتاب کې واضحه کوو. الله څوک دی دا به بیانوو، پیغمبر څوک دی دا به بیانوو، درېم به دا بیانوو چې زموږ دین کوم یو دی، زموږ په دین کې زموږ د دین څه خصوصیات دي او هغه دین دی چې الله د هغې نه علاوه بل دین نه قبلوي. دا درې بنیادي مسایل په دې کې بیان شوي دي. نو ځکه دا کتاب موږ غوره کړو. دویمه وجه دا شوه چې په دې کې هغه درې مسایل دي چې د هغې په باره کې به په قبر کې تپوس کېږي. خاص سبحان الله، شیخ رحمه الله دا درې اصول بیان کړي دي او دا درې اصول دومره خاص کړي دي چې د هغې دپاره یو کتاب لیکلی دی. ځان له کتاب دی که مستقل رساله ده، خو دا هغه هسې نه دی کړی دا کار. حدیثونه یې کتلي دي چې په حدیثونو کې هم د دې درې مسلو ډېر اهتمام راغلی دی. نو ځکه یې دا کتاب لیکلی. لکه زه یو حدیث به ته بیان کړم. یو حدیث ته امام مسلم رحمه الله راوړی دی د عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه. هغه وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده: ذاق طعم الایمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا. هغه سړي د ایمان خون وسکو چې څوک راضي دی په دې باندې چې الله یې ربي او اسلامي دین شي او محمد صلی الله علیه وسلم د هغه پیغمبر شي. وګوره دې حدیث کې هم د هغه درې مسلو اهتمام دی: الله یې ربي او محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر شي او اسلامي دین شي. همدغه درې مسلې په قبر کې دي او همدغه درې مسلو باره کې دا کتاب دی. یو بل حدیث کې هم د راځي د ابو سعید الخدري رضی الله عنه حدیث دی او دا هم په صحیح مسلم کې دی دا حدیث. هغه وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې وه: یا ابا سعید، ای ابو سعید، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي: من رضي بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنه. ويا ابو سعید دا خبره یاد ساته، څوک چې په دې راضي چې الله زما رب دی او په دې راضي دی چې اسلام می دین دی او په دې راضي دی چې محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی، وجبت له الجنه، دې سړي دپاره جنت واجب دی. سړی به لازم جنت ته ځي. نو ګوره په دې حدیث کې هم دغه درې اصولو ته اشاره شوې ده. شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله په تاریخ کې راځي د دې کتاب د هغه سره دومره اهمیت او د دې مسلو چې کله هغه دا کتاب ولیکو نو بیا یې د دې کتاب نسخې علماو ته ولېږلې په قسمه قسم ښارونو او علاقو او کلیو کې او هغوی ته یې دا ووایي هره شپه د مونځونو نه بعد په جومات کې د عوامو نه به دا مسلې اورئ. بنیادي مسله ده. سبحان الله، هوښیار سړی و او دې ته وایي صحیح داعي چې عوامو ته هغه مسلې ور مخامخ کړي چې په هغې باندې د هغوی کامیابي ده په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. دا نه چې ته ټوله ورځ سهار نه ماښام پورې مناظرې کوي او چیلنجونه ورکوې او پلاني مسلک والا کته او پلاني مسلک والا بره او زمونږ مذهب دا ووایي او زمونږ امام دا ووایي او د هغوی مذهب دا ووایي او د هغوی امام دا ووایي او جي مونږ خوب لیدلی او جي د پلاني کرامت راښکاره شو او پلاني دا وکړو پلاني دغه وکړو او یا مونږ له ووټ راکړي او مونږ به دا وکړو مونږ به دغه وکړو. مولیانو دا د دې ټیکه اخیستې. لکه راشي د عوامو ته هغه مسلې بیان کړي چې د هغې د لاسه د عوام کامیاب شي په دنیا کې او په آخرت کې. د شیخ رحمه الله سره غم و چې دا مسلمانان په دې قبر کې کامیاب شي او د دې درې سوالونو جواب ورکړي. د هغې دپاره اهتمام وکړو، دا کتاب یې ولیکو او بیا علماو ته دا ووایي دا مسلې د عوامو ته بیانوي د مانځه نه بعد او بیا یې اورئ هم. بنیادي مسایل دي. دا خو یې سړی وایي چې اسانه ده ما ته پته لري زموږ رب څوک دی او پیغمبر څوک دی او دین کوم دی. نه نه، داسې نه چې بس سرسري تا ته معلومه، تفصیل تا ته معلوم وي. خو ټول وایي موږ الله پېژنو چې الله زموږ رب دی، خو الله څوک دی؟ صفات یې ته معلوم دي، نومونه یې ته معلوم دي، د پیغمبر صفات ته معلوم دي، د پیغمبر شان او حقوق واجبات ته معلوم دي، د اسلام حقوق او واجبات ته معلوم دي.
دې خو هغه بریلی هغه قبر ته چې سجده لګوي په هغه دربار او درګاه کې پروت هغه هم وایي الله زما رب دی، هغه شیعه هم وایي الله زما رب دی، هغه قادیاني هم وایي الله زما رب دی. په دې خو کار نه کېږي چې صرف ته په خوله باندې وایي الله زما رب دی. ته خو پېژنې که نه چې د الله څوک دی، د ده سره څنګه تعلق جوړول پکار دي، په کومه طریقه باندې د عبادت پکار دي. نو دویمه وجه دا شوه. درېیمه وجه دا ده، دا کتاب ما په دې غوره کړو ځکه چې دې کې د توحید مسله بیان شوې ده. بنیادي مسله توحید دی. دا درې وړه مسلې چې را جمع کړي که نه، دا درې بنیادي مسلې دي. نو درې وړه تعلق ساتي راجع کېږي توحید ته، د الله بندګۍ ته. په دې کې د عقیدې مسایل دي، د الولا والبرا، دوستۍ او دشمنۍ مسایل، دا ټول په دې کتاب کې بیان شوي دي، ته اشاره شوې ده. او رب العالمین دا مخلوق پیدا کړی د توحید دپاره دی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما نه دي پیدا کړي انسانان او پیریان مګر د دې دپاره چې زما بندګي وکړي. او ځکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نور مفسرین په صحابه کرامو کې او بیا په سلف صالحینو کې هغوی به دا وي الا لیوحدون، یعنې ما دا بندګان دې دپاره پیدا کړي دي چې دوی زما توحید وپېژني. په دې کتاب کې د توحید مسله بیان شوې ده، ځکه موږ دا کتاب غوره کړو. او زموږ الحمدلله میشن د مرګه پورې دی چې څو پورې په دې بدن کې سایي موږ به د الله توحید بیانو، او چې څو پورې په بدن کې سایي موږ به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تابعداري اواز اوچتو. که څوک پې خفه کېږي، که څوک خوشحالېږي، که څوک یې را سره مني او که څوک یې نه مني، که څوک را سره دوستي کوي او که څوک را سره دشمني کوي، خو زموږ بنیادي اصول هغه توحید دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري. او په دې دوو باندې کامیابي ده. کامیابي که غواړې په دنیا کې او که په آخرت کې، نو دا دوه مسلې به مضبوطې رانیسي، یو د توحید مسله او دویمه د اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. الله خپل پیغمبر ته وایي واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ای پیغمبر تپوس وکړه د هغه پیغمبرانو مبارک چې ستا نه مخکې ما رالیږلي دي، ما چېرته دا خلکو ته ویلي دي چې زما نه علاوه د بل چا بندګي وکړئ. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله وی پیغمبره ستا نه مخکې چې ما څومره پیغمبران لیږلي دي، نو بنیادي مسله مې ورته دقه بیان کړې دی چې انه لا اله الا انا فاعبدون. نشته د عبادت حقدار الله وی سوای زمانه، نو زما بندګي کوئ. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله وی ما هر امت ته پیغمبر لګلې دی د دې بنیادي مسلې دپاره ان اعبدوا الله، چې بندګي ویږي یوازې د الله کوئ. دې کتاب کې توحید بیان شوی او توحید بنیادي مسله ده. اولنۍ پوړۍ د اسلام، اولنۍ پوړۍ د دعوت هغه توحید دی. ځکه ګوره کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل او ابو موسی الاشعري رضی الله عنه یمن ته لېږل دواړه د ژوند په آخرنۍ حصه کې، په صحیح بخاري کې دا حدیث دي، په صحیح مسلم کې مشتي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ته څه ووي؟ وی انک ستأتي قوما من اهل الكتاب. معاذ ته ګوره د اهل کتابو ته به مخامخ کېږي. ماته وایي چې د هغوی سره ګوره علم شتي، ځان ورته تیار کړه، د هغوی سره شبهې دي، د هغوی سره مسلې دي. فاذا جئتهم، کله چې ته په هغوی پسې ورسېدې، فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اولنۍ خبره به ورته دا بیانوي، اولنۍ مسله دعوت به له دې کلمې طرف ته ورکوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ان يشهدوا ان لا اله الا الله، ولګوي به دا ورکوي چې نشته عبادت حقدار مګر یو الله وان محمد رسول الله. نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنیاد کېښودو چې دعوت کې به شروع د کوم ځای نه کې، هغه به د عقیدې نه کې، هغه به د توحید نه کې. دا چې ته راشي یو سړي ته د مانځه مسایل بیانوي، هغه عقیده ګډوډه ده، هغه مونځونه قبلېږي نه، ته ورته د مانځه مسلې بیانوي. د هغه جهاد قبلېږي نه، ته ورته جهاد مسلې بیانوي. د هغه زکات قبلېږي نه، ته ورته زکات مسلې بیانوي. د هغه روجې قبلېږي نه، ته ورته روجې مسله بیانوي. اول ورته عقیده و عقیده. موږ له پکار ده که علما دي چې د عقیدې دې مسلو له زور ورکړي، که دعات دي،
که واعظین دي، که مقررین دي، که مور پلار دي، که په سکول کې استادان دي، که په یونیورسټیانو کې دي، که په مدرسو کې دي، که په هر ځای کې دي، پکار ده چې موږ د عقیدې مسلې ټول نه مخکې بیان کړو. نو دا درېیمه وجه شوه. څلورمه وجه دا کتاب موږ په دې غوره کړو چې په دې کې مسله ده او د هغې سره دلیل دی. مسله ده او بیا دلیل، مسله دلیل. همدغه شان دی د مسلمان چې دی په هغه مسله پسې ګرځي چې د هغې سره څه د هغې سره دلیل وي. او تاسو به زما هغه درسونه اورېدلي کوم کې چې موږ د کتاب التوحید شرحه کړې ده، نو د شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله عادت ته دی مسله بیان کی، باب وتړي، بیا په هغې باندې دلیل راوړي، دلیل د قرآن نه راوړي، د حدیثونه د سلف صالحینو د دین د مشرانو اقوال پکې راوړي. د کتاب د دې د لاسه ډېر قیمتي دی. د خپلې خېټې نه خبرې نه دي کړي چې بس ناست او کتاب یې لیکلی دی چې څه ذهن کې راغلي، نه، مسله یې بیان کړې ده، بیا دلیل دی، مسله ده او دلیل دی. نو ځکه دا کتاب موږ غوره کړو ځکه چې هرې مسلې سره دلیل دی او مسلمان په دلیل پسې لیونی ګرځي. ځکه خو د دې ډېرو زموږ سره نه لګي که نه، او دې د لاسې نه لګي چې تاسو د هرې خبرې سره وایي دلیل غواړئ. تاسو وایئ په هر ځای کې تپوس کوئ چې دا مسله قرآن او حدیث کې کوم ځای کې ده او په دې څه دلیل دی. موږ په دې خفه کېږم، دا رباني منهج دی، د الله له طرفه ښوی شوی دی. څنګه الله وایي که نه، وایي دې ووایه د اهل کتابو ته پیغمبره، دې یهودو ته او دې نصاراو ته قل هاتو برهانکم، ووایه خپل دلیل راښکاره کوئ، ځه راوړئ خپل دلیل، ښکاره کوي خپل دلیل. نو دا طریقه خو موږ ته الله ښوولی دی چې دلیل غواړئ او په دلیل پسې ګرځئ. نو دا څلور وجې کافي دي. د دې څلورو خبرو د لاسه موږ دا کتاب غوره کړو چې د دې کتاب شرحه به کېږي. د دې کتاب مشهور نوم یو دی الاصول الثلاثه، درې اصول، ثلاثه الاصول ورته ویلی کېږي، او ثلاثه الاصول وادلتها، درې اصول، درې بنیادي اصول او د هغې دلایل. په درېو نومونو سره دا کتاب ذکر کېږي، علما یې ذکر کوي. اوس راځو دې کتاب له. شیخ الاسلام الامام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله خپل کتاب شروع کړی دی، وی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع د بسم الله نه کړې ده. ولې د بسم الله نه شروع کړې ده؟ تابعداري کړې ده د قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ځکه چې ګوره په قرآن کې چې هر صورت شروع کېږي نو اوله کې څه راځي؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سوای د سورة التوبه نه. سلیمان علیه السلام چې کوم کتاب لیکلی و نو په هغې کې څه لیکلی و؟ انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. نو شیخ رحمه الله تابعداري کړې ده د قرآن او د پیغمبرانو د طریقې چې هغوی به کله څه لیکل شروع کول نو په اوله کې به بسم الله لیکله. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم دا طریقه وه. لکه حدیث کې راځي که نه، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هرقل ته د روم باچا ته خط لیکو نو په اوله کې څه ولیکل؟ بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظیم الروم. دا کتاب وی زما د طرف نه دی روم باچا ته هرقل ته، او شروع د بسم الله نه وکړه. نو ځکه شیخ رحمه الله دا کتاب هم خپل د بسم الله نه شروع کړی. ها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه په لیکلو کې دا و چې اول به بسم الله لیکله او چې خطبه به یې کوله نو حمد او ثنا نه به یې شروع کوله. خطبه کې به حمد او ثنا وي. لکه حدیث د جابر رضی الله عنه په صحیح مسلم کې شتي، وی چې كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د جمعې خطبه شروع کوله څنګه؟ د الله حمد او ثنا به یې وي. دغشان خطبة الحاجه مشهوره چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده په سنن ابي داود، سنن نسائي، سنن ترمذي کې شتي، ان الحمد لله نحمده ونستعينه. د دې لپاره دا خبره بیان کړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه هغه دا ده، لیکل به د څه نه شروع کول؟ د بسم الله نه، او خطبه او تقریر به د حمد او ثنا نه شروع کو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. نو ځکه شیخ رحمه الله هم شروع د بسم الله الرحمن الرحیم نه وکړه.
بسم الله په نوم د الله. دا با د استعانت دپاره ده او د تبرک دپاره د برکت دپاره. معنی چې ابدأ مستعینا بالله او متبرکا بذکر اسمه سبحانه وتعالى. یعنی زه شروع کوم په مرسته د نوم د الله، د الله په نوم سره مرسته غواړم، یا د الله د نوم دې دپاره ذکر کوم چې برکت پکې راشي. او یو حدیث کې دام راځي، اگر که سند کې سنه څه کلام شتي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هر هغه کار چې شروع شي او پای کې د الله نوم نه ویلی شوی نو هغه کار نیمګړی دی. ځکه دا طریقې زده کوي. هر کار چې شروع کې نو په اوله کې د چا نومله؟ د الله نومله. الله به پکې برکت اچوي. هر کار چې شروع کوئ نو په اوله کې د الله نوم اخلئ، الله به ستا په دې کار کې بیا برکت اچوي. نو دې ځای کې دی بسم الله، شروع کوم په نوم د الله سره. بسم الله دلته علماء او طلاب علم په دې باندې پوهیږي چې جار و مجرور دی او متعلق بمحذوف دی. یو خبره دلته ده چې هغه محذوفه ده او هغې تقدیر به داسې جوړو چې بسم الله په نوم د الله سره شروع کومه د دې کتاب یا د تلاوت یا د لوستو، هر خبره چې ورسره ته لګې. بسم الله، الله د الله سبحانه وتعالی هغه ناشنا نوم دی چې د دې په باره کې بعضو علماو راجحه خبره دا کړې ده چې د الله اسم اعظم هغه دقه دی الله. او د ډېر وضاحت دپاره موږ د دې مسلې دلته ډېر وضاحت نشو کولی، رجوع کوي زما هغه درسونو ته کوم چې په دې عنوان باندې دي د الله ښایسته نومونه او صفات. هغې کې واورئ د الله دا نوم الله، د هغې وضاحت موږ هلته کړی او په دې باندې موږ دلایل بیان کړي دي چې د هغه علماو سره څه دلایل دي کوم چې دا وایي چې دا د الله اسم اعظم دی. الرحمن الرحیم دا دواړه د الله نومونه دي او د دواړو نومونو کې معنی د رحمت پرته ده چې الله سبحانه وتعالی رحیم او مهربانه او شفقت کوونکی ذات دی. الرحمن الرحیم، الرحمن عام مهربانی والا، الرحیم خاص مهربانی والا. اگر که دې کې نورې معنی دنه پرتې دي او بعض علما پکې نور فرقونه بیانوي، خو زه هغه تفصیل د نظم دا مقام د دغه تفصیل نه دی. الرحمن عام مهربانه، ځکه یې سوي دي الرحمن علی العرش استوى. رحمان په عرش باندې د پاسه، د عرش خو په ټولو دنیا په ټولو مخلوقاتو د پاسه دی، نو الله سره هغه رحمان نوم ذکر کو. څنګه چې الله په ټولو مخلوقاتو د پاسه دی نو دغه شان الله په ټولو مخلوقاتو مهربانه دی. الرحمن دې کې معنی دا پرته ده، ډېر رحمت معنی پکې پرته ده. الرحیم نو بیا الله خاص مهربانه دی په مؤمنانو باندې، په دنیا کې هم او په آخرت کې بیا الله خاص. په دنیا کې د الله رحمت په کافر باندې مشتي، خو په آخرت کې بیا د الله رحمت هغه خاص دی د مؤمنانو دپاره. وکانه بالمؤمنین رحیما، او دی الله په مؤمنانو باندې رحیم. دا به په آخرت کې، آخرت کې بیا د کافرانو دپاره رحمت نشتی. بیا د هغې نه بعد شیخ رحمه الله وایي اعلم رحمک الله، ځان پوه که په دې خبره باندې وي الله دې په تا باندې رحم وکړي. شیخ رحمه الله وی ځان پوه که په دې مسله باندې الله دې په تا باندې رحم وکړي. اعلم فعل امر دی مشتق دی د علم نه. علم مطلب ځان پوه کول، او د علم په مقابل کې سره راځي جهالت، جهل. جهل په مقابل کې علم دی او د علم په مقابل کې جهل دی. او ځکه د علم ښایسته تعریف بعضو علماو دا کړی دی ادراک الشیء علی ما هو علیه ادراکا جازما. یو شی پیژنده داسې پیژنده څنګه چې دی، دا علم دی. هغې باندې ځان په ښه طریقې سره پوه کول. او بیا علم په دوه قسمه دا فایده یې د ساتي. یو ته ویلی کېږي العلم الضروري او یو دی العلم النظري. الضروري او النظري دې دوانو کې فرق څه دی؟ فرق هغه دا دی علم ضروري هغه علم ته ویلی کېږي چې په هغې کې محنت ته ضرورت نشته او ته پې پوه یې، لکه فطري چې کوم علوم دي
مثال په درکم تاسو پوه شئ. اور څه دی؟ اور یخ دی ګرم دی؟ ګرم دی. واوره څه ده؟ یخه. دا علم ضروري دی، یعنی د دې زده کولو ته ضرورت نشته، اسانه ده، هر چا ته معلومیږي. دې ته علم ضروري ویل کېږي. ته پته ده اسمان څه دی؟ بره دی، ځمکه کته ده، اسمان رنګ چې دی شین دی. دا علم ضروري دی. علم نظري کم علم ته ویل کېږي چې په هغې کې به ته محنت کې نظر او استدلال به پکې استعمالوې. لکه اوس ته مثال کې د مانځه څو فرایض دي، دې دپاره به محنت کې کوشش به کې، دا به معلومې، د کلمې شرایط معلومې، یا د زکات مسلې معلومې، یا د جهاد مسلې معلومې. نو د هغې دپاره به محنت کې، د هغې دپاره به کوشش کې. نو علم په څو قسمه شو؟ په دوه قسمه. علم ضروري، علم نظري. ضروري هغه دی چې هغه فطرت کې هم پروت وي، دا فطري چې کوم علوم دي انسان ته پته ده، د هغې ته کې محنت او کوشش ته ضرورت نه وي. او علم نظري هغه علم دی چې په هغې کې استدلال ته او نظر ته او محنت ته ضرورت وي. نو شیخ وایي اعلم رحمک الله، ځان پوه که په دې باندې الله دې په تا رحم وکړي. سبحان الله. دا طریقه هم شیخ رحمه الله دی د قرآن نه زده کړې ده. دا طریقې د قرآن نه زده کړې. څنګه؟ الله په قرآن کې وایي فاعلم انه لا اله الا الله. ځان پوه که په دې خبره باندې چې نشته عبادت حقدار مګر یو الله. فاعلم، الله ملته وایي زده که دا خبره. نو شیخ رحمه الله کتاب شروع کوي اعلم، ځان پوه که په دې خبره باندې. رحمک الله، الله دې په تا باندې، الله دې په تا باندې رحم وکړي. دا زموږ ټولو دپاره خوشخبري ده چې د یو داسې عالم موږ دا کتاب اوس وایو که نه، نو دې دعا کې موږ هم شامل شو. شیخ رحمه الله چې کومه دعا کړې ده او هغه لوی امام تیر شوی دی، او زمونږ ګمان دی او زمونږ حسن ظن دی چې الله د هغه دعاګانې هغه به قبولې کړي. نو چې کله ته دا کتاب وایې او دا زده کوې، ته هم په دې دعا کې رالې، نو الله به د باندې رحم وکړي. نو ځان پوه که په دې باندې الله دې په تا باندې رحم وکړي. دې کې یو بله اشاره ده یو اهمې مسلې ته چې استاذ او عالم دا به رحمدلی. ګوره شیخ څومره رحمدلی انسان دی، او دا صرف دې کتاب کې نه، د شیخ رحم الله اکثر کتابونه چې ګوري هغه دا وایي طالب علم ته او څوک چې دا کتاب لولي، وایي ځان پوه که په دې خبره باندې الله دې په تا رحم وکړي. دلیل دی په دې باندې چې هغه ډېر مشفق انسان او ډېر رحیم انسان، او استاذ له پکار دی چې په کې د رحمت ته صفت وي او په کې د شفقت ته صفت وي. او زموږ په دې ملکونو کې دا قاریان ماریان چې اکثر دا وهل او ګړز ګړوز او په مخه، یعنی بس هغوی داسې د بعضو افراد کړی، د بعضو تفرید کړی. دا مسله یاد ساتئ بنیادي. په باب د درس او تدریس کې وهل طالب علم له ورکول او سزا ورکول د جایز دي، او د هغې خپل آداب دي او شروط دي. یو ادب په کې دا دی چې داسې وهل به نه کې چې ماشوم زخمی شي او د هغه بدن ته نقصان ورسي. دویم شرط پکې دا دی چې دا به همیشه ستا طریقه نه وي چې همیشه ته دغه وال ټکول کې. او دریم په دې وهلو کې به ته خپل شخصي انتقام نه اخلي د چا نه چې زه په زړه یې خو مه راشه. وهم یې ځکه چې د پلار سره زما نه لګي او د ده د عقیدې سره د بل مسلک والی ځکه زه وایم غربو نه، مقصد و په کې ادب ورکولي. وهل شتي جایز دي چې کله ورته ضرورت پېښ شي یو، او دویم داسې وهل چې طالب ته نقصان نه رسوي او نه دې درجې ته رسوي چې د هغه زړه تور شي د علم نه. اکثر زمونږ ما په دې قاریانو کې دا بیماري لیدلې زموږ په دې ملکونو کې، هغوی بس د دې وهلو ټکولو نه یو دین او مذهب یې جوړ کړی. بس دقه د هغوی چوکه ورسره 40 ګنټې ورسره چوکه په لاس کې، او چې معمولي خطا کېږي واها واها واها. یا طالب علم داسې سخت کړي چې په هغه باندې بیا وهل د سره اثر نه کوي، او یا د دې علم نه یې له منډه وشړي، هغه بیا وتښتي، وي نه قرآن ویم نه دین ویم نه حدیث ویم. بعضو له منډه دا ویلي چې وهل ټکول د سره شتي نه، او بلکل چې دا طالب سره ظلم دی او د سره به لاس نه وړي. نه، شریعت کې ثابت دي سزا ورکول، خو چې د هغې خپل آداب او شروط دي. نو استاذ به رحمدلی، استاذ به
را حمدلی او هر کله چې عالم را حمدلی او استاز مشفقی نو د ده خبره هغه اثر کوي او د ده په خبره کې برکت وي ځکه چې شاګرد پوهېږي چې د استاز په ما باندې مین دی زما سره محبت دی الله خپل پیغمبر ته وایي ګوره الله پیغمبر ته وایي ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك ای پیغمبره که چېرته ته سخت زړه والا سړی وې که نه او اخلاق دې سخت وې دا صحابه کرام به ستا د خوا او شا نه تښتېدلی وې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نرم دیله و رحیم او کریم انسان و نو استاز له پکار چې هغه مشفق حدیث د معاویه رضی الله عنه مشهور حدیث ته محسوس و پیري بیان کړی هم دی ملګرو ته کله چې هغه مانځه کې هغه اپرنجی وکړو یو کس او الحمدلله وی هغه له جواب ورکړو او صحابه کرام ویرو چې ته مانځه کې ولې جواب ورکړو نو هغه وایي زه ناست وم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانځه نه بعد راغی او زه سخت یره کې وم چې ګوره ما ته به څه وایي وی راغی په ما یې لاس کېښه وی ما ته وی چې معاویه په دې مانځه کې څوک دا خبرې نه کوي دا بارایي خبرې په مانځه کې دننه نه کوي نو بیا یې دا ووایي وی په هغه ذات مې د قسم د چا په لاس کې چې زما ساده ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان استاز وی نه دی لیدلی چېرته داسې په داسې ښایسته طریقې سره هغه پوه وکړو هغه بانډچي راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې په ولاړه میچازې وکړې صحابه کرام ورپاسېدو غوسه شو ورته او دا دې څه وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تظلمو پرېږدئ اوس پې دا میچازې مه پرې کوئ تاسو د نور نقصان ورکوئ بیا پسې ورغی ورته وي جوماتونه دې دپاره نه دي جوماتونه کې څوک میچازې کوي نو هغه دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متاثره شو چې بیا دا دعا وکړه وي الله ما وبخه او محمد صلی الله علیه وسلم وبخه او په دې صحابه کرامو کې یو مه بخه دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اخلاقو د استاز هغه شفقت په هغه باندې اثر وکړو او ځوان چې راغی وی رسول الله زنا کومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره کېنه اوس که زموږ خوا ته راشي څوک راته وایي چې زنا کوم مله اجازت راکړه موږ به واله ټکولی چې بدتمیزه او بېدینه داسې طریقه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره کېنو وی د خپلې خور دپاره غواړي وی نه وی د ترور دپاره غواړي وی نه وی د مور دپاره غواړي وی نه وی د بل دپاره یې څنګه غواړي نو هغه کس وی زه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راتلمه نو سخت شوق مې و زینا ته او چې تلمه نو په دنیا کې که زما یو شی بدي شو نو هغه زینا مې بدي شوه ښایسته اخلاقو او شفقت او مهرباني هغه دومره متاثره کو نو استاز به صحیح استاز به نرم زړه والی استاز به د شاګردانو سره محبت کې د هغوی حال احوال به تپوسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کوم صحابي به یو څو پیرې به یې ونلیدو په جومات کې ملګري به پسې ولېږل تاسو راشئ تپوس وکړئ پلانی کوم ځای کې دی او داسې یي موږ باندې داسې اوقات تېر شوي دي په تاسو تېر شوي دي کله چې موږ سکول کې سبق وایي یا په مدرسو کې یا په یونیورسټیانو کې نو د هغه استاد سره به زموږ طبیعت ډېر لګېدو چې هغه به مهربانه و هغه سره به زموږ طبیعت لګېد د هغه پیریډ ته د هغه درس ته د هغه بیان ته به خوشحالېدو او چې کوم به سخت زړه واله او سزاګانې به یې ډېرې ورکولې او په مخه به یې چغې والې او په مخه به وال ټکول کول هغه نه به ټول تنګېدو د هغه نه به چا فایده ډېره نه اخسته دا مې هلته فایده ذکر کړه چې شیخ رحم الله ته وایي اعلم رحمک الله ځان پوه که په دې باندې الله دې په تا باندې رحم وکړي یو بله فایده ته ذکر کوم او هغه ده ډېره ناشنا فایده اول تا ته شیخ څه وي ځان پوه که بیا دعا وغوښته ستا دپاره د رحمت نو دوه خبرې یو ځای کړي چې هغه لوی خیر دی هغه ټول خیر یې را جمع کړو اولنی خیر څه دی ځکه چې شر همیشه چې راځي هغه د دوو طرفونو نه راځي انسان ته چې شر رسي د دوو لارو د طرف نه رسي یوه لار انسان ته چې شر را رسي هغه د جهالت ته را سره رسي او دویم د ګناهونو د لاسه نو شیخ ته څه وایي وی اعلم ځان پوه که نو جهالت ختم شو بیا وی رحمک الله الله دې په تا رحم وکړي ګناهونه دې ختم شو نو چې کله جهالت ختم شو او ګناهونه ختم شو خو الله ته کامیاب کړي که نه نو شیخ په دې مختصر جمله کې هغه دواړو مسلو ته څه وکړه اشاره یې ورته وکړه په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله سبا بیا هغه خبره به ذکر کوو چې شیخ رحمه الله د دې نه بعد څه وایي کومه خبره ده چې هغه وایي زده که کومه مسله ده چې هغې ته اشاره کوي او موږ ته دا وایي چې الله دې په تا باندې رحم وکړي نو دا مبارک درسونه روزانه به انشاءالله په دې ټایم باندې او موږ به کوشش کوو چې دغه بنیادي مسایل په ښه طریقې سره تاسو ته واضح کړو
په اسانو الفاظو سره واضح کو. کوشش کوئ، محنت کوئ، دې درسونو ته کښېنئ. الحمدلله الله لارې اسانې کړي دي. انټرنیټ هر سړي سره په جیب کې پروت دی، موبایل دی. دا درس ګوره، لیکه چې کوم بنیادي مسایل دي هغه لیکئ، خپلو بچو ته یې بیانوئ، ملګرو ته یې بیانوئ، په جوماتونو کې بیانوئ، کوم چې دعات دي علما دي په درسونو کې بیانوئ. ډېر برکت والا موضوع ده توحید، او ډېر خیر والا درس دی هغه چې هغه تعلق ساتي د عقیدې سره. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي.